دوستانو دا د کندهار ښار سویل لویدیځ طرف زوړ ښار دی. تاسو وینئ نارنج ماڼۍ ویل کېږي د دغې ماڼۍ بنسټ شاوخوا 2.5 کاله وړاندې ایښول سوی دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه ماڼۍ د سکندر مقدوني 11مه پوځي اډه وه. له هغه څه وروسته په دې ماڼۍ کې مغول، فارسیان او هوتکیانو راچلاوه. له همدغې ماڼۍ څخه اوامر پلي کول او د افغانستان ګوټ ګوټ ته یې پوځیان لیږل. او په هغه وروستیو کې چې هوتکیان په راج کې وه، ویل کېږي دا د هغوی ادبي دربار و. څو ورځې کېږي چې پر ټولنیزو رسنیو داسې ادعا کېږي چې ماڼۍ تخریب کېږي او د ماڼۍ په څنګ کې یوه مدرسه چمتو کېږي. راځئ ځو د همدغې سیمې له اوسېدونکو سره غږېږو چې مدرسه څه مهال پیل سوې ده، زړه ده که اوس جوړېږي، د مدرسې کار په کم حد کې دی، رښتیا هم د ماڼۍ ځینې برخې د مدرسې په خاطر تخریب سوي او که نه. زموږ سره اوسئ. دغه مدرسه د تاریخ د دغه په اخوا جوړه سوې ده او د دغه چې زما په یاد کېږي د دې کوچنی لیسه ویم، د دې پیدا سوی یم. دغه کوڅه د 10 کاله واخوا ته دغه کوڅه وه، دغه علاقه وه او پاته سو د دغه مځکو زما نیکه زما مشرانو بزګري سره کړي دي دا 80 کاله واخوا ته. دا سړک د هغه وخت وتلی چې هغه موږ زه به وم د هغه وخت وتلی او دا مدرسه خو نو 2 ساعت سره وتلی ده، 2 ساعت یا کال سره شروع دی. یعنې 110 کاله تقریبا ستا عمر دی، له هغه څه مخکې هم دغه سړک و؟ خود و نو بله لار خو نه وه، نو موږ په پاوان نه راوړو نو. یعنې دغه سړک عمومي ډامبر او د دا کلي پر دغه سړک عمومي و. دغه زموږ لار د بله لار موږ نه لرو، بله لار زموږ د کمه وه نو. دوستانو تاسو به پر ټولنیزو رسنیو کتلي وي چې د نارنج ماڼۍ څنګ ته د یوې مدرسې انځور پورته سو او ورسره لیکل سوي دي چې د نارنج ماڼۍ حریم غصب سوی دی، یا دا چې مدرسه د نارنج ماڼۍ په حریم کې جوړه سوې ده. دا هماغه سیمه ده چې په اړه یې خبرې کېږي. دا لاس نارنج ماڼۍ ده، څنګ ته یې دغه عمومي سړک دی. ویل کېږي دا سړک شاوخوا 1.5 سال کاله وړاندې هم دا سړک و، ځکه چې مخامخ بل کلی دی او دې خواته عمومي سړک دی. او دغه چې مخامخ معلومیږي دا هم د نوې مدرسې دیوال دی چې ترمنځ یې همدغه سړک تیر سوی دی. درنو لیدونکو، زوړ ښار دی، نارنج ماڼۍ ده. موږ د راپور په لومړۍ برخه کې د دې ځای یادونه وکړله چې څونه تاریخي قدامت لري. تاسو وینئ د دغه کلي په سر کې هغه لوړ دیوالونه که تاسو وینئ، دغسې مخ ته دا دیوال شروع دی. دا د دې کلا د دې ماڼۍ دیوال دی چې د وخت په تېرېدو سره کرار سیمې تخریب سوي دي، کورونه بدل سوي دي، کورونه پکښې جوړ سوي دي، ځایونه جوړ سوي دي. یعنې بیرته ویلی سو چې د حکومتونو نه پاملرنه وه چې دا ځای غصب سوی دی، په دې ځای کې کورونه جوړ سوي دي، اوس یوازې ماڼۍ پاته ده. دا طرف چې د ماڼۍ سویل پلو کېږي، دلته د سپي د ماڼۍ څنګ ته یعنې آن په ماڼۍ کې داخل کورونه جوړ سوي دي، تر څنګ تر 50 زیات دوکانونه هم جوړ سوي دي. د تیرو حکومتونو څخه را شروع تر اوسه پورې پاملرنه نه ده سوې، یا ځینې زورواکان په دغه سیمو کې وه یا سته چې هغوی هڅه کوي چې اوس هم په ماڼۍ کې دننه ځینې کورونه جوړ کړي، ځینې کورونه چمتو کړي. تاسو به د راپور په وروستۍ برخه کې د دغې سیمې ځانګړي ویډیو هم وګورئ چې آن په ماڼۍ کې داخل کورونه جوړ سوي دي. دوستانو تاسو به راپور له پیله څخه کتلی وي چې د نارنج ماڼۍ شاوخوا څنګه حالت دی. د نارنج ماڼۍ شاوخوا 3 ډېر زړه بوژنونکي خبرونه دي. لومړی دا چې په ماڼۍ کې داخل یو شمېر کورونه چمتو سوي دي. داخل په ماڼۍ کې یعنې ځینې برخې په ماڼۍ ننوتلې دي، دا کورونه جوړ سوي دي. دا چې څه مال جوړ سوي دي، همهغه د وخت حکومتونو او د وخت حاکمان باید یې ته جواب ووایي. دویم شی چې هغه زړه بوژنونکی و هغه دا دی چې د ماڼۍ شاوخوا د سطحې په 5 مترۍ او په 10 مترۍ کې خاورې ایستل سوي دي، بیا وړل سوي دي
نور ځایونه په جوړ سوي دي یا نورو کښتو کروندو ځایونه چې کښته وه هغه په راپورته کړل سوي دي. او دریم شی دا چې د ماڼۍ څنګ ته هلته ډېر کثافات غورځول سوي دي. په داسې حال کې چې دا ماڼۍ سیاحتي ځای دی، باید سیاحان راسي، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه کسان راسي، له دې ځای څخه لیدنه وکړي. نو چې د ماڼۍ په 15 مترۍ په 10 مترۍ کې کثافات پراته وي، سیاحان به څه فکر کوي؟ هغه کسان چې له دغې ماڼۍ څخه لید کاته کوي هغوی به څه فکر کوي؟ راغلیو د اطلاعات فرهنګ ریاست غواړو چې په دغو درو مشخصو برخو کې له دوی څخه وپوښتو چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي او څه کولی سي. د نارنج ماڼۍ یو معلومه خبره ده چې ډېر تاریخي قدامت لري. د دې حفاظت او ساتنه د اطلاعات فرهنګ ریاست مکلفیت دی. بس تاسو یادونه وکړله چې کثافات خلکو راوړي دي، دا به ډېر ژر موږ د کثافات د دې ځای څخه ایسته کړو او خلکو چې کورونه جوړ کړي دي ډېر ژر دوی باید خپل کورونه تخلیه کړي او دغه ساحه پرېږدي. او د دې د حفاظت لپاره په راتلونکي کې موږ پلان لرو چې شاوخوا سیمې خاردار باندې راوګرځو تر څو د دې حفاظت وسي، ساتنه یې وسي او خلک ونسي کولی چې دلته کثافات راوړي یا نور خاوره ځینې یوسي یا نور ضرر ورسوي. بلې سیلانیان راغلي دي، د مختلفو هیوادو سیلانیان راغلي دي، د اروپا او د امریکا او د ځینې خلیجي هیوادو سیلانیان راغلي دي. او تاسو ته معلومه ده چې دغه زموږ د تاریخ یو مهمه برخه ده، زموږ د هویت او د تاریخ ښکارندویي کوي. د اطلاعات فرهنګ ریاست په مجموع اسلامي امارت ژمن دی چې د ټولو تاریخي آثارو ابداتو ساتنه به کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې هغه کې غیر قانوني کیندنې وکړي او یا ځینې آثارو شان انتقال او خرید و فروخت وکړي.